درنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیون ډالرو په ارزښت تینزر صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ پانګوونو د خونو چارواکي په تیره یوه میاشت کې له د ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیون ډالرو په ارزښت د پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې ساکال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 متریک ټن اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا ساکال د تیرو کلونو پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مال ورکول کېږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 10 میلیونه ډالره تاوان واوښت. او طالبان وايي د پاکستان له زندانونو 102 افغانان خوشي شوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د څه باندې 170 افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 102 تنه خوشي شوي افغان بندیان هیواد ته راستنه شوي دي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د 13 غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي دي. خو د فعالانو په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه ښاد اوسئ.